وعلیکم السلام ورحمۃ الله. د مرګري سوال کړل دی وایي چې سړی مونږ برګې بیماری وي د هغې څه دعا ده؟ نو الله سبحانه وتعالی فرمایلی دی وننزل من القرآن ما هو شفاء. الله وایي مونږ قرآن رالیږلی دی په هغې کې روغوالی دی، شفا ده. د باطني امراضو دپاره هم قرآن راغلی دی چې د زړه امراض هغه ختم کړي، شرک، کفر، بدعت، مایوسي، دا د زړه بیماری دي. قرآن اصلي دې دپاره راغلی دی چې عقیده نظریه زموږ جوړ کړي. او ورسره ظاهري شفا هم پکې ده چې سړی په یقین سره د الله په محبت باندې ولولي نو الله د بدن ظاهري امراضو شفا هم ورکوي. نو سورة فاتحه دواء لكل داء، هر مرض شفا پکې ده. ابو سعید خدری په لیونی دم کړی، 3 ورځې ښه شو. فاتحه پې وایي، په الله یقین ساتئ، د تعویذونو د غلطو عقیدو نه ځان ساتئ. او ورسره سنت طریقه دا ده چې ډاکټر صاحب هم اطباء یا ډاکټرانو سره تعلق ساتي، هغې نه دې علاج کوي. الله